बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د پښتنو ملتپالو ګوندونو د سویلي پښتونخوا د صوبایي مشرانو غونډه نن د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ په مرکزی سکریټریټ کې د پارټۍ د مرکزی سینئر سکریټري سید عبدالقادر آغا ایډوکیټ په صدارت کې ترسره شوه. په غونډه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشران، دغه صوبایي کوارډینیټر ملګری نور باچا صاحب، ملک مجید، زبیر شاه آغا، باچک وزیر، دارنګه د نیشنل ډیموکریټک موومنټ صوبایي جنرل سیکریټري قدرمن ملګری انجینیر ایمل خان ناصر صاحب، صورت خان، د عوامي نیشنل پارټۍ جنرل سیکریټري د صوبې د ضلع صدر ثناء الله خان کاکړ صاحب، دارنګه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ زه پخپله ندا سنگر صاحب، رحمت صابر صاحب، احسان آغا، زموږ صوبایي سیکریټري فقیر خوشحال قاسی او نورو مشرانو ګډون درلود. په غونډه کې د پښتون سیاسي قومي تحریک یو لوی مبارز، د پښتون تحفظ موومنټ مشر، د قومي اسمبلی سابق ممبر علي وزیر چې د دوی خاندان د پښتون قومي تحریک کې د قربانیو یو ډېر پیاوړی تاریخ رقم کړی دی. دا واحد خاندان دی چې د دې خاندان څخه تر اوسه پورې شاوخوا 14 څخه زیاتې جنازې شهیدان دوی ورکړي دي. د محترم پلار شهید شوی دی، د مشر ورور، د تربرونه، او لتیرو کم از کم 6 کاله کیږي چې دی د قومي اسمبلی ممبرو د زیات وخت په جیل کې تیر کړي. د کراچۍ هغه ګرمۍ تېرې کړې، بیا له تېرو 6 میاشتو راهیسې دی بیا ګرفتاره سو په اسلام آباد کې، او اسلام آباد کې په یو ډېره ناجایزه مقدمه چې هغه ډېره شرمناکه مقدمه ده، اول وار دی ونیول سو په اسلام آباد کې، بیا دی پنډۍ ته منتقل سو، بیا ګوجرانواله ته، بیا بکر ته، بیا سکر ته، آخر دې پښتون بلوچ صوبې حب ته راوړی، او بیا په 10 تاریخ د جنوري د ضمانت وسو، د ټولو مقدمو څخه دی د ضمانت وسو، د ریایي به کېدله، لیکن د وخت جابر او ظالم حکمرانانو دی زموږ د صوبې مسلط چې کوم حکومت دی، زموږ د دې پښتون بلوچ صوبې یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی، دی یو وار بیا په 3 MPO کې گرفتاره کوي. نو دا خبره واقعیتاً هم زموږ د صوبې تاریخ دا دی چې د دې سیاسي جمهوري قوتونو یو لوی تاریخ پاته سوی دی، د جدوجهد د مبارزې، که هغه پښتون سیاسي تحریکونه دي، که بلوچ سیاسي تحریکونه دي. نو دا زموږ دپاره یو رنګه د پیغور خبره ده، زموږ دپاره د چیلنج خبره ده چې زموږ په صوبه کې دی په ناروا مقدماتو کې نیول کېږي، او دی بیا په 3 MPO کې دی دوباره ګرفتاره کېږي. نو په دې حواله تېره ورځ د دې ملتپالو ګوندونو مشترکه بیان هم راغلی و، او بیا نن غونډه وسوه. په دې غونډه کې د علي وزیر چې کومه ګرفتاري ده د دې په سخته غندنه وسوه، او دا پرېکړه وسوه چې علي وزیر دی زر تر زره رها کړل سي. ورسره
زموږ وطن کې ډېر نور مسایل دي چې هغه ترهګري ده. د چمن پرلت له تېرې یو نیم کال یې وسو چې په چمن کې په زراو خلک په ډیورین کرښه چې کم تجارت بند سوی دی او خلک نه پرېږدي. د دې چمن پرلت تر اوسه پورې مطالبات نه دي تسلیم سوي. تېره ورځ په درابڼ کې د خانوزۍ 4 کسان بلکې 6 کسان مجموعي طور وسوځل سو او دا دردناکه واقع سوې ده. بتخوري ده او مصور خان چې د تېرو 3 میاشتې پوره کېږي دی له اغوا دی نه دی بازیاب سوی. په دې حواله باندې د بتخورۍ خلاف، د اغوا برای تاوان خلاف، د ترهګرۍ خلاف، د امتیاز پسندۍ خلاف دا ټول موضوعات نن تر څېړنې لاندې راله او دا پرېکړه وسوه چې په دې حواله به احتجاجي تحریک به وي او لوی چې زموږ مقصد دی د دا چې ما بیان کړی د دې نقطو سره سره لوی مقصد دا دی چې علي وزیر چې زموږ په صوبه کې گرفتاره دی او په ناروا طریقه دی په 3 MPO کې چې د انګریزانو یو تور قانون دی ناست دی. د دې په خلاف او د دې نور موضوعاتو موږ دې ملتپالو ګوندونو د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی چې هغه څه په دې ډول دی. زه زموږ ټولو کارکنانو ته چې هره ضلع کې دي د هغوی دپاره، د هغوی د اګزیکټیو دپاره، د هغوی د کابینې دپاره د هره ضلع د خپل تیاري ونیسي. په کوټې کې به په 10 فروری چې د سموار ورځ ده د صوبایي اسمبلۍ مخ ته به مظاهره وي. 2 بجې به مظاهره روانېږي او اسمبلۍ مخ ته به ځو. کوټه کې به 10 فروری د سموار ورځ به وي. دارنګه لورلایي ضلع 11 فروری چې د منګل ورځ ده. ژوب شیراني به په 12 فروری چې د بود ورځ ده خپله مظاهره به کوي. کله سیف الله په 14 فروری به په دې حواله خپله مظاهره کوي. پښین به په 14 فروری خپله مظاهره کوي. چمن به په 15 فروری خپله مظاهره کوي. ارنایي ضلع به په 14 فروری خپله مظاهره کوي. دوکۍ به په 19 فروری خپله مظاهره کوي. سنځاوۍ به زیارت ضلع به سنځاوۍ کې مظاهره کوي په 18 فروری چې د منګل ورځ ده او سیوۍ ضلع به په 19 فروری چې د بود ورځ ده مظاهرې به کوي. دا مظاهرې به نور په کوټې کې به د اسمبلۍ مخ ته به کېږي. په نورو ضلعو کې به د پریس کلبانو مخ ته به دا مظاهرې کېږي او چې دوی هغه ضلع بهتره وګڼي کوم ځای هلته دوی په کار دي دا وکړي. په دې حواله زه د دې ټولو پارټیانو که هغه عوامي نیشنل پارټي کارکنان دي، که هغه د NDM دي، که هغه د PTM دي او که هغه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي دي، ټولو کارکنانو ته ټولو ضلعو ته دا مشران دا دي ناست دي د هرې پارټۍ د ټولو په نمایندګۍ ټولو ته په سختۍ سره هدایت کوو چې دا مظاهرې پکار دي. ډېرې سترې مظاهرې وي، ډېرې لویې مظاهرې وي او په دې حواله موږ سلوګن هم فیصله کړي دي او هر څه فیصله سوي دي هغه سلوګن به وي، هغه به موږ تاسو ته دراز کوو. نو عزیزانو دوستانو بیا خاص کر د کوټې ولس ته ټول پښتون ولس ته بلوچ ولس ته موږ خواست کوو چې هغه په دې کې مظاهرو کې د موږ سره ګډون وکړي. د کوټې په مظاهره کې چې په 10 تاریخ ته د دې دپاره موږ کمیټۍ جوړه کړې ده د بلوچ ملتپالو ګوندونو سره به ویني. هغه کمیټۍ به سم د سبا به د دې بلوچ ملتپالو ګوندونو سره رابطه کوي او هغه به په دې مظاهره کې د موږ سره شامل به وي. نو زه یو وار بیا د ټول ولس خواست کوم چې په دې مظاهرو کې چې هر چیرې چې دا د ضلعو نومونه واخیستل سو
په دې مظاهرو کې د موږ سره ګډون وکړي. موږ غواړو چې زموږ په وطن کې امن راسي. موږ غواړو چې زموږ په وطن کې انتها پسندي او ترهګري ختم سي. موږ غواړو چې زموږ په صوبه کې په دې وطن کې په پښتونخوا وطن کې بدتخوري، اغوا برای تاوان، دهشتګردي ختم سي. موږ غواړو چې زموږ چې مین نقطه ده علي وزیر زر تر زره رها کړل سي. دا زموږ غوښتنې دي. موږ غواړو چې مصور خان چې 3 میاشتې پوره سوې تر اوسه نه دی بازیابه سوی، معصومه بچی دی، نه کلن، دا دی فوري طور بازیابه سي. نو موږ د دې لپاره کمیټیانې جوړې کړي دي، په هر لحاظ سیکورټي کمیټې ده، انوسمنټ کمیټې ده، بینرز او پلیکارډ کمیټیانې دي. هغه کمیټیانې به خپل کار کوي. نو ولس سره موږ خواست کوو چې دا زموږ د ژوند او د مرګ مسله ده. دا ټولې مسایل چې ورځ په ورځ زموږ وطن کې ترهګري زیاتېږي، نو پکار دی چې موږ په دې مظاهرو کې ګډون وکړو. علي وزیر د هغه په قومي تحریک کې خدمات، د هغه د خاندان خدمات، هغه یو مسلمه خدمات دي. هغه ته موږ خراج تحسین وړاندې کوو. نو خواست کوو چې په دې مظاهرو کې د موږ سره ګډون وکړئ. ډېره مننه. ژوندي او بریالي اوسئ.